السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. رحمان الله ګربز په 0 وسوځېدی، خو لوبه یې هم وګټله. که څه هم رحمان الله ګربز په تېره لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه کړې وه، 81 منډې د خپلې لوبډلې لپاره جوړې کړې وې، خو هغه لوبه یې بیا بایللې وه. د آی پی ایل د 14م پړاو سیالۍ په 40مه لوبه کې سنرایز حیدرآباد کلکته نایټ رایډر لوبډلې سره مخ شوې چې کلکتې د پوچې تر ګټلو وروسته لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. په ټاکل شویو 100 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړ کړلې چې رحمان الله ګربز په 0 وسوځېدی. د 101 منډو هدف په تعقیب کې سنرایز حیدرآباد ډېره بې خونده توپوهنه وکړله، خو په هدف پسې ځان نه ورسوی. په 100 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 166 منډې جوړ کړلې. په 5 منډو باندې دغه لوبه وبایلله. د یادونې وړ ده چې د کلکتې لوبډلې لپاره رحمان الله ګربز تر دا مهاله ډېر ښه لوبې کړې دي او د کلکتې لوبډلې لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی. او بل خوا که په زلعک پاروک کې وګورو، د سنرایز حیدرآباد لپاره 2-3 ښه لوبې وکړلې او نه پوهېږم چې ولې دوی چانس نه ورکوي.